د کرکټ د نړۍ دوه لوی ستوري مشرف مرتضی او شهید خان افریدي څنګه په کورونا ناروغۍ اخته شول. سلام، وخت مو په خیر. زه عبدالقهار مومند یم او تاسو ته وړاندې کوم د کرکټ تازه اپډیټ. د بنگلادیش پخوانی کپتان مشرف مرتضی د ویرونکي کورونا وایرس ناروغۍ د ټیسټ پایله مثبته ثابته شوې. د راپورونو له مخې دغه 36 کلن پخوانی لوبډلمشر مرتضی د تیرو څو ورځو لپاره ناروغه و او د شنبې په ورځ یې د ساري ناروغۍ کورونا د ټیسټ پایله مثبته وښودل شوه. هغه اوس په خپل کور کې ځان ګوښه کړی. مرتضی چې یوازې یو ورځنۍ لوبې کوي او د سږ کال په پیل کې له کپتانۍ څخه لاس اخیستی و، دوهم لوړپوړی کرکټر دی چې په دغه ناروغۍ اخته کیږي. تیره اونۍ د پاکستان پخوانی کپتان شهید خان افریدي د کووډ 19 یا کورونا ناروغۍ د ټیسټ پایله هم مثبته ثابته شوې وه. مرتضی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، نن ورځ زما د کووډ 19 پایلې مثبتې مخې ته راغلي. له ټولو هیله لرم چې زما د سمدستي رغېدو لپاره دعا وکړي. یاده د وي چې مشرف مرتضی چې د بنگلادیش لپاره یې 36 ټیسټ، 220 ورځنۍ او 54 شل اوریزه لوبې کړي. پاتې دې نه وي چې د بنگلادیش دوه نور لوبغاړي نجم الاسلام او د تمیم اقبال ورور د نفیس اقبال د ټیسټ پایلې هم مثبتې ښودل شوي. لیدونکو دا و تاسو دپاره د کرکټ تازه اپډیټ. د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل که تاسو چېرته نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ